قدرمنو دوستانو په افغانستان کې چې په تېرو کلونو کې هم دغه یو څه موضوع جنجالي وه د برېښنا وه، ځکه موږ په خپله افغانستان کې دننه برېښنا نه لرو، زموږ برېښنا له نورو هېوادونو څخه دلته راځي. حتما کله چې دلته دومره لرې واټن څخه برېښنا راځي په لاره کې ستونزې هم پیدا کېږي، د پایو چپه کېدنه ده. بیا مثال د نورو دولتونو که چېرې خوښه وي برېښنا به یې موږ ته راخوشي کوي، او که نه وي هغه قرارداد سیستم پوره شي نو حتما به برېښنا هم بندېږي، ځکه هغوی هم دغه د خپلو ګټې لپاره افغانستان ته برېښنا ورکړې. او لکه څنګه چې یادونه وکړه په دغې لاره هم ډېرې د ځینې وخت زیاتره خو مثال دغه برېښنا هم د سیاسي برخورد سره مخ شوې ده، یا د هغې تر څنګ که دې خوا ته راشو ځینې طبیعي پېښو هم رامنځته شوي دي چې مثال د برېښنا ستنې په داسې ځایونو کې راتېر شوي په غرونو کې چې هغلته به د ژمي مثال برفکوشونه کېدل یا به ځمکه ښویېدنه رامنځته کېده، هغلته به ستونزې پیدا کېدلې. تقریبا د نن یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان برېښنا ډېره فعاله وه، یعنې ټولو ترې راضي وو، هېوادواله هم سوشل میډیا کې هم ډېره خوښي څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په برېښنا کې هم یعنې ډېر بدلون راغلی و. خو په تېره یوه نیمه میاشت یوه میاشت کې بیا په برېښنا کې بیا ستونزې هماپخوانۍ رامنځته شوې. هېوادوال وایي چې بیا هم پارچاوي ډېره ده او ډېری وخت دوی برېښنا نه لري. زموږ سره په خپرونه کې د برېښنا شرکت وایند ښاغلی حکمت الله نورزی میلمه دی چې د ده سره په همدې موضوعات خبرې کوو. تاسو ښه راغلاست نورزی صاحب، ستړی مه شئ، سهار مو بخیر. ډېره مننه. تاسو ته سلامونه، د سټوډیو همکارانو ته او د ملي تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او درنښت. ډېره مننه کوم. اوس مهال د برېښنا وضعیت څنګه ارزیابي کوئ ښاغلی نورزی په افغانستان کې؟ د پخوا په ډول باندې برېښنا اوس ښه والی موندلی دی. هغه ښه والی دا دی چې موږ په تېرو وختونو کې د برېښنا په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې، چې یوه ستونزه یې دا وه چې مثلا ځینې رئیسان و، وکیلان و، وزیران و، د هغوی د کورو ساحې نه پرچاو کېدلې او هغوی 24 ساعته برېښنا غوښتله او هغوی ته به 24 ساعته برېښنا وه، نو برېښنا ناعادلانه مخته روانه وه. خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره موږ په برېښنا کې ناانډوله کوم پروګرامونه چې روان وه هغه ټول له منځه ویوړله او ټوله برېښنا مو په یو لیول کړله چې په دغه اونۍ کې به انشاءالله الرحمن موږ د برېښنا د پرچوۍ لیستونه اعلان کړو چې تنها په کابل کې نه بلکې په ټول هیواد کې به د برېښنا پرچوۍ کیږي او د دې ترڅنګ به هیوادوالو ته دا جوت وي چې په کومه ورځ باندې دوی پر کم ټایم باندې برېښنا لري او په کوم ټایم په کوم یې نه لري. دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه هیوادوال هم دې ته اړتیا لري چې دوی خپل وخت ورسره تنظیم کړي. نو موږ په دې لټه کې موږ هڅه کوو چې څونه وکولی سو هیوادوالو ته او څونه وکولی سو صنعتي فابریکو ته اسانتیاوې برابرې کړو، ځکه برېښنا د همدې دپاره چې دا موږ زیاته برخه یې راواردوو د همدې دپاره ده چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې سي. نو د خدماتو وړاندې کول باید یو منظم میکانیزم ولري چې موږ پر دغه میکانیزم کار کړی دی او پر میکانیزم انشاءالله الرحمن په دې نږدو ورځو کې به اعلان سي چې څوک پر کومه ټایم باندې برېښنا لري او څوک یې نه لري. د دې ترڅنګ مو صنعتي فابریکو ته ډېره برخه برېښنا په نظر کې نیولې ده چې زموږ صنعتکاران وکولی سي خپل تولیدات ولري او خدای نخواسته د دوی په فعالیتونو کې توندي او پڅوالی رامنځته نه سي. نو په دغه وخت کې په دغه برخه کې هم موږ انشاءالله توجه ډېره کړې ده او کوو بیا. ډېره مننه کوم. په دې وروستیو کې لکه څنګه ما چې یادونه وکړه د برېښنا پرچاوي څه ډېره شوې ده په کابل ښار کې، علت یې څه شی کېدلی شي؟ موږ 2 سیزنه لرو چې په برېښنا کې همیشه ستونزې راډېرې کیږي. یعنې دا نه مسله نه ده چې پر برېښنا باندې برېښنا یا کمه کیږي او یا هم د بل چا د خوا څخه یا قطع کیږي یا دا مسایل چې په دغه سوشل میډیا کې ورته اشاره کیږي. موږ کله چې ژمی را رسېدلی نه وي هیوادوال د اتاکو د شوباتو د ګرمولو دپاره دوی د بخاریو څخه استفاده کوي. ځینې دفاترو کې ایر کنډیشنونه لګیږي چې حتی داسې دفاتر هم سته چې هغوی شپه چې وځي د خپل د شوبې ایر کنډیشن یې لګولی پرېښیي چې دا شوبه دی سهار راسي ګرمه وي، چې دغه په هغه ساحه کې د هغه برج په ساحه کې پر برېښنا فشار ډېروي. یعنې برېښنا کمیږي نه، کله چې پر برېښنا فشار ډېر سي موږ مجبوره کیږو چې هغه ساحه پرچه وکړو. خو د دې ترڅنګ چې پر هغه ساحه پرچوي راسي هغه د ده د پرچوي معیار چې مثلا 2 ساعته ده یا 8 ساعته ده یا 10 ساعته ده، هغه پرچوي چې څونه
ورته ټاکل سوي چې باید دی پرچاو سي که تر هغه دی بیا هم اضافه باره کیږي بیا هم پر د فشار راځي بیا هم موږ مجبور یو چې اضافه پرچوي اضافه کو ورباندې نو کومه برېښنا چې موږ بیا ذخیره کولی نسو هغه د ده د خوا څخه موږ ته راپاتېږي هغه بیا موږ بیرته هغه ساحو ته ورکوو چې مثلا پرچوي پکښې کې لرو خو اضافه باره نه ده نو دلته بیا هیوادوال داسې فکر کوي چې ولا پر هغه ساحه باندې برق ډېر دی موږ ته یې نه راکوي د دوی د ساحې ستونزه دا ده چې د دوی ساحه اضافه باره کیږي نو موږ مجبوره کیږو چې برق ورباندې خو شاید د دې په ساحه کې مثال یوه حکومتي اداره وي یا یو بل څه وي هغه بیا څنګه کوی هغه بیا اضافه باري رامنځته کوي مثال عام وګړي خو شاید دغه کار ونه کړي بالکل موږ پر دغه ساحه باندې کار شروع کړی دی چې ځینې لینونه دي چې مثلا وزارت دفاع دی ریاست امنیت ملي دی و ارګ دی و دا منطقې دي د دې ترڅنګ رهایشي ساحې هم شته چې هغوی هم برېښنا لري نو یوه خوا چې دولتي دفاتر دي او ترڅنګ رهایشي کورونه دي هغوی ډېره برېښنا لري او یو خواته چې مثلا یوازې رهایشي کورونه دي هغه دفاتر نه لري هغوی برېښنا بیا کمه ده موږ پر یو داسې تګلاره یو سیستم باندې کار شروع کړی دی چې وکولی سو د دولتي دفاتر یا یې د رسمیاتو څخه وروسته یوه اندازه پرچوي ورته ورکو او یا هم که چیرې په دغه کار باندې موږ ولیدل چې دولتي برخه کې څه ستونزې را ایجادیږي بیا موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه کولی سو چې د دولتي دفاترو لین جلا کو او رهایشي جلا کو چې وکولی سو رهایشي و دولتي ته یو ډول د دواړو اړخو رهایشي ته یو ډول برېښنا ورکو او د دې ترڅنګ مثلا موږ ځینې لینونو کې د صنعتي فابریکو ترڅنګ رهایشي کورونه لرو بیا هم کومه برېښنا چې موږ صنعتي فابریکو ته ورکوو په هغومره اندازه هغه رهایشي کورونه هم اخلي ولې دا معنا نه لري چې مثلا خدای نخواسته دلته دوه ګونی چلند کیږي موږ صنعتي فابریکو ته مجبور یو چې ډېره برېښنا ورکو ځکه هغوی تولیدات کوي ځکه هغوی د هیواد د اقتصاد لپاره کار کوي نو بناءً موږ پر دغه کار روان کړی دی چې څنګه کولی سو په دغه برخه کې اسانتیاوې رامنځته ډېره مننه کوم پخوا داسې تورونه و په سوشل میډیا کې هم دا خبره شول چې په برېښنا شرکت کې ځنه خیالي بیلونه راتلل کورنیو ته مثال کله به چې دوی یو مامور به ورتلل بیل میتر به هېڅ نه کتل او همداسې خیالي به د ځان لیکل کتل به مثال یو وړوکی کور و چې د مصرف په میاشت کې کله اوسني سیستم ته که وګورو په میاشت کې به 300 400 افغانۍ راتله خو دته به مثال 15,000 شپږ زره کېدلې دغه چاره تر کومه حل شوې ده او په دې وروستۍ کې خو به داسې شی نه وي تکرار شوي په تیرو کې واقعا متاسفانه ځینې ستونزې وې حتی داسې ویل کېدله چې میترخوان به په کور کې ناست و مثلا هغه به 14 ساحې کوره میترخواني وکړله یا به 3,000 4,000 به یې وکړله بیا به یو 15 یا 10 کوره دی به خپله ناست و بیا به یې دغه کوله لیکله چې مثلا خپل د تیر بیل په اندازه بیا پانډوال به لیکل چې مثلا په تیره کې دته 15,000 بیل ورغلی دی دا وار بیا 4,000 کوي یا بیا 3,000 کوي یا به کله بیخي ډېر سو دا ستونزې په تیرو کې وې خو د اسلامي امارات په راتګ سره د برېښنا شرکت د رهبرۍ په بدلون سره موږ تر ډېره برخې د دې مخه ونیول او اکثریته ساحو کې موږ دا ډول پیښې نه لرو او موږ د دې ترڅنګ چې دا ډول پیښې نه لرو موږ یو ټیم ځانګړی د دې دپاره ټاکلی دی کله چې دی میترخواني کوي نور ټیم داسې په ناخبره په ناګاهانه ډول باندې چې دی خبر نه وي هغه ساحې ته ورځي او هغه میتر چې موږ شک ورباندې لرو چې دلته به یا کمې ویل سوي او یا به ډېرې ویل سوي هغه ساحه کنټرولوو او بیا میترخوان راغواړو معلومات ځینې کوو په دا ستونزه هم وه په تیرو کې چې ځینې میترخوانان یا هغه مامورین د برېښنا شرکت دوی مثال ځینې کورونو ته ځینې ادارو ته چې مثال 3 پازه برق ورکولو په هغې کې به یې بټې اخیستل کېدلې او ستونزه وه فساد وه پکې شاید چې په دې کې ډېر هیوادوال هم زما سره همغږي وي او د هیوادوال له خولې زه تاسو ته وایم انشاءالله دغې برخې ته هم تاسو توجه شته ده موږ په ټولو برخو کې د دې ترڅنګ چې په برېښنا ریاست کې تخنیکي او مسلکي کسان پر دندو ګمارل سوي دي یعنې
هغوی د تیر دورې مسؤلین هم و، یعنی اوس هم پاته دي، او یا کوم کسان چې بهر تللي وو هغوی ته مو بلنه ورکړې ده چې راسي خپلو وظایفو ته خپل مسؤلیتونو ته راسي. د دوی ترڅنګ مو بیا د امارت د خوا څخه مسؤلین هم ورته د نظارت په موخه ټاکلي دي چې د هغوی څخه به نظارت کوي، بشپړ نظارت به کوي. خو هغه کسان چې د امارت د خوا څخه د دوی ترڅنګ ټاکل سوي دي، د دوی سره همکاران دي، نو هغه داسې نه دي چې خدای نخواسته د دوی په وړاندې یو منفي چلند کوي. هغوی د دې دپاره دي چې دوی وکولی سي پر وخت و زمان باندې د همکارانو ترڅنګ، لکه څنګه چې په پخوا کې به یو ډول مشاورین و، معاشونه به یې اخیستله، کار به معلوم نه و. خو په اوس کې موږ دا کسان د دې ترڅنګ ورسره کښېنولي دي چې په ځینو ساحو کې که د پخوانیو مامورینو سره څه ستونزې ایجادیږي، څوک ورسره سپین سترګي کوي، نو بیا د امارت د مسؤلین چې ورسره ناست دي دوی داسې یو څه نسي ورسره کولی. او موږ ټولو رسنیو ته، ټولو همکارانو څخه هیله کوو او دوی ته بلنه ورکوو چې راسئ د هرې پروسه کې چې تاسې مثلا شک لرئ چې په دغه پروسه کې بډې پخوا اخیستل کېدلې یا هغه پروګرام غیر عادلانه مخته تللی، راسئ د پټ نظارت د لارې څخه تاسې د پروسې تعقیب کړئ، ویې ګورئ چې څومره شفافیت پکښې راغلی دی، څومره رڼایي او پاکوالی ډېره مننه کوم. یو څه چې په دا هم یو څه رسني شول په سوشل میډیا کې ډېر خلکو نظرونه پرې ورکړل، دا د برېښنا د بیل میاشتنی و چې په میاشت کې بیل رسي. پخوا به 2 میاشتې تله، اوس په د میاشتني سیستم روان وي که نه په خاني سیستم ته تاسو اړوئ؟ د اوس دپاره خو موږ ډېر فکر او ډېر توجه پر دې باندې ده چې موږ په لومړي سر کې په اداره کې کوم تغییر چې راغلی دی، هغه کوم قراردادونه چې سوي دي مثلا د ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا د واردولو په برخه کې، پر هغه باندې کار کوو، د هغوی سره په اړیکو کې، د هغوی سره په مجالسو کې خبرې کوو، ناستو ولاړو کې چې وکولی سو په ډېر ژر بیا ځلې قراردادونه د هغوی سره وکړو چې خوشبختانه د ایران سره مو وکړئ، قرارداد مو وکړئ چې تر 1405 کاله پورې به موږ ته برېښنا راکوي. او همداراز د ترکمن لوري سره مو په هرات کې خبرې وکړلې، مجلس مو ورسره وکړی. مخکې تر دې مو هم د هغوی سره خبرې کړې وې، همداسې د تاجکستان او ازبکستان سره مو هم خبرې کړې دي، او په رانږدو لنډو ورځو کې به د هغوی سره هم انشاءالله پرمختګونه ولرو او تړونونه به ولرو. نو په دغه موضوعاتو ته موږ لومړیتوب ورکړی دی. کوم سیستم چې د بل روان دی هغه مو اوس پر همدې حالت پرېښی دی چې په دغه یوه میاشت په کابل کې میاشت په میاشت کېږي او په نورو ولایاتو کې په 2 میاشتو کې اخیستل کېږي. یعنې په دې باندې فکر وروسته تاسو فکر کوئ؟ بالکل پر ټولو موضوعاتو باندې اته موږ پر دې باندې اوس کار روان کړی دی. هغه کسان چې مثلا د برېښنا پوره وړي دي او هغوی د هېواده بهر تللي دي، د هغوی سره مو اړیکې نیولې دي چې په کومه لاره په کوم روش باندې دوی کولی سي چې موږ ته پیسې راکړي. چې یو بیلګه ورکولی سو، خوشبختانه تورین اسماعیل خان خپل د برېښنا بیل چې پوره وړی و هغه راواستوی، همداسې نورو پخوانیو مسؤلینو خپل د برېښنا د رهبرۍ سره اړیکې نیولې دي، ویلي دي چې موږ خپل د برېښنا پیسې تحویلوو، تاسې موږ ته یو میکانیزم لاره برابره کوي، پر هغه باندې مو کار شروع کړی دی. زموږ دپاره اوس لومړیتوبونه دا دي چې موږ لومړی برېښنا تر پخوا ډېره پیاوړې کو، تر پخوا ډېره قوي کو، او وکولی سو چې په هیواد کې هغه نورمونه چې موږ د برېښنا دپاره لرو چې وکولی سو چې افغانستان کې برېښنا تر ډېره حده اوس وارداتي ده، چې وکولی سو خپله تولیدي برېښنا کړو. ډېر مننه کوم. ځینې پخواني چارواکي دي چې مثال په تېر حکومت کې هم برېښنا شرکت رسنیو ته خپاره کړل چې دوی ډېر قرضداره دي، ډېر پیسې نه دي ورکړي، هغه قتلعین شوي وو. تاسو هم دغه چاره پر مخ بیايئ که نه تاسو ورته برېښنا دویم ځل پر بېرته ورکوئ؟ موږ د هغوی قتلعین کړی دی، د ټولو برېښنا مو پرې کړې ده، او د دې ترڅنګ چې مو برېښنا پرې کړې ده موږ پر یو میکانیزم کار وکړی، یو میکانیزم مو جوړ کړی چې په هغه کې به بیا وروسته هغه د رسنیو سره شریک سي چې کوم ډول تګلاره ده چې دوی د برېښنا د پرې کېدو په صورت کې هم خپل پیسې نه دي تحویل کړي، نو په کومه تګلاره باندې موږ د دوی څخه پیسې اخلو. هغه میکانیزم مو تقریبا بشپړ کړی دی، ریاست الوزرا ته مو لیږلی دی، د هغوی د تاییدۍ څخه وروسته انشاءالله الرحمن چې تایید یې کړي بیا رسنیو سره دا موضوع شریکوو چې موږ اوس کم پړاو ته ننوځو او د دوی څخه پیسې اخلو.
تیرو وختو کې زیات شمېر قبرونه هم د برېښنا څخه قرضداره وو. اوس هم قبرونو ته برېښنا ورکوئ تاسو که قطلاین کړي مو دي؟ قبرونه څنګه مثال د ځینو لوړپوړو چارواکو قبرونه و، مقبرې وې، هدیرې وې، هغو کې مثال وزیر اکبر خان ته پکې، مثال په نادر خان ته پکې، ځینې اسرای شمالي ته په دا خپله تپې د برېښنا قرضداره وې. دا تاسو اوس په لاین قطع کړی دی که نه په اصطلاح اوس هم ورته برېښنا ورکوئ؟ په ټوله کې هر هغه برخه کې چې موږ پوروړي لرو او زموږ سره لیستونه دي، موږ پر ټولو برېښنا قطع کړي دي. خو کومه برېښنا چې تاسې ویله چې مثلا قبرو و زیارتونه چې پر جوړ سوي دي هغوی ته ورکول کېده، هغوی هم د یو چا مربوط کېدله، د یو شخص د خوا څخه مثلا ورته ویل سوي وه چې د دغه قبر ته یا دغه هدیرې ته دې برېښنا ورکړل سي. نو انشاءالله الرحمن که موږ به وګورو، زه د همګړۍ په دې دقیق معلومات نه لرم چې یو قبر دې زموږ د برېښنا پوروړی خو که چیرې پوروړی و انشاءالله هغه د ژوندي څخه بې پیسې وصول کوو. مقصد چې موږ هم وایو د قبر نه خو اخیستلی نه شو، خو ژوندي لري د هغو نه و د ژوندي څخه بې واخلو. نو مننه کوم. تر ټولو کې که داسې ووایو چې داسې ګنګوسي د په عام ذهنیت داسې ورکول شوی دی چې شاید د افغانستان د کومو برېښنا چې موږ لرو د نورو ولایتونو څخه، تاجکستان یا ازبکستان د نورو ولایتونو چې راځي، شاید دا پرې شي. مثال اسلامي امارات په دې باندې ونه توانېږي چې پیسې ورته ورکړي. مثال قرارداد سیستم دی که نه، په قرارداد په بدل کې پیسې ورته ورکول کېږي. نو داسې اندېښنې دي، حتی د سهار هم ما داسې واورېدل چې د کومه برېښنا چې لرو شاید دا هم پرې شي، دا هم له منځه لاړ شي. څومره ډاډ ورکوئ ملت ته تاسو؟ موږ په ټوله کې خپلو هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوو چې موږ تر وروستۍ سلګۍ پورې هڅه کوو او زیار باسو چې برېښنا پرې نه سي، او انشاءالله دا چاره مخته دا موضوع نه راځي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي دي او دغه کوم روانه اونۍ کې به انشاءالله تاسې د دې خبر هم ترلاسه کوئ چې موږ هیوادونو ته یوه اندازه د هغوی د پیسو د ورکړې په جریان کې هغوی ته پیسې ورکو. داسې نه دی چې مثلا اسلامي امارات په راتلو سره کوم قراردادونه چې د برېښنا په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو سره سوي دي، خصوصا هغه قراردادونه چې د افغانستان او د هیوادوالو په ګټه دي، په هغه کې به اسلامي امارات پاته راځي او یا ناغېړي به کوي. افغانستان اسلامي امارات دې ته ژمن دی چې خپلو هیوادوالو ته په هره برخه کې اسانتیا رامنځته کړي، چې برېښنا د دې یوه برخه ده او هیڅکله به انشاءالله الرحمن داسې ورځ را نسي چې ګاونډي هیوادونه به برېښنا پرې کړي. ځکه د هغوی سره موږ هم خبرې کړي دي، هغه خپل د خوا څخه چې کومې ستونزې وي هغه مو ورته بیان کړي دي، هغوی زموږ ستونزې اورېدلې دي او دا یې راسره ژمنه کړې ده چې واقعا دا ستونزې وې، نو پر دغه اساس باندې تاسې موږ څه ستونزه نه لرو او نه هم برېښنا قطع کوو. انشاءالله د برېښنا د پرېکون شاهدان به نه یو. ډېره مننه کوم. په تیرو اداره کې چې مثال ځینې بندونه جوړ شوي وو یا د برېښنا لپاره جوړېدل یا په دې باندې کار روان و، یا هڅه کوله چې موږ ځینې بندونه چې لرو په هغو کې د برېښنا څخه په ښه توګه ګټه واخلو یا که چیرې لرو هغه لا پسې قوي کړو. دغه کارونه جریان درلود، اوس هم روان دي که درېدلي دي دا کارونه؟ بالکل روان دي. تاسې به د اوبو انرژۍ وزارت وزیر صاحب منصور صاحب لیدلی وي چې په دې وروستیو کې د کابل ولایت څخه شروع په وکړله، اوس هغه دی په هرات کې دی او د بندونو څخه نظارت کوي، کتنه ورسره کوي. هغه تخنیکي ټیمونه چې د برېښنا د بندونو کې همکار و یا په دغه پروژو کې دخیل و، هغوی ورسره دي، د هغوی څخه لیدنه کوي. هره برخه کې چې ستونزې وي هغه ټولې یاداشت کوي. موږ د تېره اونۍ کې موږ په دغه موضوعاتو ناسته درلودله، خبرې مو سره وکړلې چې د ټولو بندو څخه نظارت کیږي. هغه بندونه چې څه ستونزې و نیمګړتیاوې لري د هغوی ستونزو ته به رسېدنه کیږي او که څه کم جوړ سوي وي، که څه د ناخوالو سره مخ وي، هغه به انشاءالله الرحمن ډېر قوي کیږي. ډېره مننه کوم. په تقریبا یو کال مخکې و که یو نیم کال مخکې داسې یوه پروژه وه چې د برېښنا شرکت او د ټوله کې د اوبو او برېښنا وزارت لخوا پلي کېدله چې سولري برېښنا به جوړېږي د افغانستان په ځینو برخو کې. فکر کوم د پروژه هم پیسې هم نړیواله ورکولې. په دې برخه کې دغه پروژه به فکر کوم تر اوسه ولاړه وي. تاسو پرې څه فکر کوئ؟ په راتلونکي کې به شروع کېږي سولري برېښنا په افغانستان کې؟ موږ د دې ترڅنګ چې د سولري برېښنا په برخه کې د هغه پروژې چې وې پر هغه باندې کار شروع کړی دی چې
په چټکۍ سره پر مخ ولاړه سي. د دې ترڅنګ مو د ځینو هیوادونو سره خبرې کړي دي چې هغوی هوکړه راسره کړې ده چې د سکرو یا د زغالو برېښنا به په افغانستان کې دوی تولیدوي راته او داخلي تولید به وي. د دې ترڅنګ مو د ایران لوري سره چې موږ کوم قرارداد وکړی هغوی د قرارداد په ترڅنګ دا ژمنه هم راسره وکړله چې په هرات ولایت کې به د بادي برېښنا په برخه کې کومې دستګاوې چې اړتیا وي، کوم پانګونې ته چې اړتیا وي هغه به توینویر شرکت ویله چې موږ به در سره همکاري کوو، په دغه برخه کې به پانګونه کوي. د پایو د امنیت لپاره خو انشاءالله ستاسو هغه پلان جدي دی؟ د پایو د امنیت لپاره موږ مکمل تدابیر نیولي دي او ورته د اسلامي امارت ځانګړي مجاهدین مو ورته اماده کړي دي. انشاءالله الرحمن د پایو په برخه کې به څه ستونزه نه راایجادېږي. ډېره مننه. که په ټوله کې هېوادوالو ته تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې انشاءالله دوی هغه د هېواد تر ټولو مهمه خبره هغه وه چې باید په بحث هم کړی خو په اخره کې هم دا پوښتم چې انشاءالله دغه د مهالویش د پارچاوۍ دغه نیټه به تاسو په کابل ښار کې ځینې لویو ښارونو کې ټاکئ تر څو خلک ته معلوم شي مثال چې زه نن شنبه برېښنا لرم سبا ته نه لرم، مثال نن شنبه تر څو بجو پورې برېښنا لرم یک شنبه یې تر څو لرم، یعنې په دې برخه کې تاسو هېوادوالو ته ډاډ ورکوئ؟ موږ په دغه نږدو لنډو ورځو کې انشاءالله الرحمن د برېښنا د پرچوۍ دپاره لیست اعلانوو چې په کومه ساحه کې به د کومو ساعت څخه تر کوم ساعته پورې برېښنا وي او پر کوم ساعت به پرچو کیږي. خو د هېوادوالو څخه مې یوه غوښتنه دا ده او یوه هیله مې دا ده چې برېښنا په هغه اندازه وکاروئ چې څونه تاسې ورته اړتیا لري. داسې مه کوئ چې تاسې مثلا د یو اتاق د ګرموالي په خاطر چې تاسې پکښې کېناست هم نه یاست وځئ ځینې هغه برېښنا په هغه کې بخارۍ ولګوئ پرېږدئ. موږ چې هر څونه تاسې ته سکیجول وټاکو چې پر دغه ټایم باندې موږ تاسې ته برېښنا درکوو، که تاسې اضافه باره کوئ خپله برېښنا موږ اړ کېږو چې بېرته یې پرچاو کړو. نو د هېوادوالو همکاري د دې لامل کېږي چې موږ وکولی سو هغه خپل سکیجول څنګه چې دی هغسې عملي کړو. که چیرې هېوادوال زموږ سره همکاري ونه کړي دوی خپلې ساحې اضافه باره کړي موږ مجبوره کېږو چې په هغه ساحې ډېرې پرچاو کړو. ډېره مننه کومه د برېښنا شرکت وایند ښاغلی حکمت الله نورزی چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ او تاسو په چاره کې بریا وکړه. مننه.